السلام علیکم and hi everyone. خنن زموږ د سپوکن انګلیش کلاس نمبر 2 دی او زه ډیر خوشاله شوم چې ډومبه کلاس ملګرو ډیر زیات خوښ کړو او موږ ته تاسو له طرف نه ډیر ښه ریسپانس ملاو شو. نو ان شاء الله چې زموږ د کورس مطلب دا دی چې تاسو بالکل د زیرو یعنی د بنیاد نه ایڈوانس انګلیش زده کړئ. نو امید ساتم چې تاسو په ډومبه کلاس باندې ډیر ښه پیښ شوي یې او تاسو به له هغې نه ډیر څه زده کړي وي. او په نننی کلاس کې به موږ د انګلیش هغه فرازز زده کوو کوم چې موږ په خپل ډیلی روټین کې یعنی د سحر د راپاسېدو نه تر د ماسخوتن د اوده کېدو پورې یوز کوو. نو ان شاء الله په دې طریقې سره به مخکې موږ روان یو او زموږ انګلیش په مزه مزه امپروف کیږي. خانوړم چې کله موږ په سحر کې راپاسو نو موږ ځان ته الارم په ټایم کړی وي او کله چې الارم ووهل شي نو موږ راپاسو. نو د الارم دی आवाज یعنی الارم ته په انګلیش کې څه وایي؟ نو الارم وهلو ته په انګلیش کې الارم goes off وایي. alarm goes off. او بیا چې کله مونږ وایو چې زما الارم په 5 بجې ټلې وهي نو بیا به مونږ وایو my alarm goes off 5 am. my alarm goes off 5 am. خو بیا دی wake up. د wake up مطلب دی را بیدار کېدل یا راویښ کېدل. یعنی چې کله الارم ووهل شي او مونږ راویښ شو نو دی راویښ کېدلو ته wake up وایي. wake up. بیا چې مونږ وایو چې زه د سحر په 5 بجې راپاسم نو بیا به مونږ وایو I wake up at 6 am. I wake up at 6 am. خو د دې نه بعد چې کله مونږ راپاسېږو نو بیا به مونږ څه کوو؟ نو ظاهره خبره ده چې بیا به مونږ الارم بندو. نو الارم بندولو ته په انګلیش کې وایي turn off alarm. turn off alarm. یعنی الارم بندول. خو اوس به دا مونږ په جمله کې څنګه استعمالو؟ خو بیا چې کله مونږ وایو چې زه خپل الارم بندوم نو مونږ به وایو I turn off my alarm. I turn off my alarm. خو بیا چې کله مونږ الارم بند کړو نو بیا مونږ ستوماني وکاږو. نو ستوماني وښکلو ته په انګلیش کې څه وایي؟ نو ستوماني وښکلو ته په انګلیش کې stretch وایي. stretch. یعنی چې کله بیا مونږ وایو چې زه خپل باډي stretch کوم یعنی زه ستوماني وکاږم نو بیا به مونږ وایو then I stretch my body. then I stretch my body. خو د دې نه بعد به بیا مونږ څه کوو؟ خو د دې نه بعد به بیا مونږ راپاسېږو او دې راپاسېدو ته په انګلیش کې څه وایي؟ نو دې راپاسېدو ته په انګلیش کې get up وایي. get up. خو تاسو دا یو خبره په ذهن کې کېنوئ چې له خوب نه راپاسېدو ته wake up وایي او د بسترې نه راپاسېدو ته get up وایي. get up. خو چې بیا کله مونږ وایو چې زه خواوشا په لس باندې 5 بجې راپاسم نو بیا به مونږ وایو I get up around 5:10 am. I get up around 5:10 am. یعنی زمونږ په راپاسېدو کې 10 منټه لګي. خو چې بیا کله مونږ د خپل بسترې نه راپاسېږو نو بیا مونږ څه کوو؟ نو بیا مونږ خپل بستره صحیح کړو. خو نو بسترې صحیح کولو ته په انګلیش کې make bed وایي. make bed. نو مونږ به وایو بیا زه خپل بستره صحیح کړم. I make my bed. I make my bed. خو د دې نه بعد چې بیا کله مونږ اوبه څکو نو اوبه څکلو ته په انګلیش کې drink water وایي. drink water. نو مونږ به وایو بیا زه یو ګیلاس اوبه وڅکم. I drank a glass of water. I drank a glass of water. خو د دې نه بعد چې بیا کله مونږ واشروم ته ځو یعنی چې کله مونږ وایو چې د دې نه بعد زه واشروم ته لاړ شم. خو تاسو دلته د واشروم په ځای باندې باتروم هم یوز کولی شئ. دلته د دواړو بالکل یو معنی ده خو فرق صرف دومره دی چې په UK انګلیش کې ورته باتروم وایي او په امریکن انګلیش کې ورته واشروم وایي. یعنی چې بیا کله مونږ وایو چې د دې نه بعد زه باتروم یا واشروم ته ځم. After that I go to washroom or bathroom. After that I go to washroom or bathroom. خو بیا چې کله مونږ خپل غاښونه برش کوو نو غاښونو برش کولو ته په انګلیش کې برش د ټیت وایي. برش د ټیت. یعنی چې کله مونږ وایو چې بیا زه خپل غاښونه برش کوم نو مونږ به وایو I brush my teeth. I brush my teeth. خو د دې نه بعد چې بیا کله مونږ ځان مونځ ته تیارو یعنی چې کله مونږ اودس چارندام کوو نو اودس چارندام ته په انګلیش کې make ablution وایي. make ablution. یعنی بیا زه اودس چارندام وکړم نو then I make ablution. then I make ablution. خو بیا چې کله مونږ اودس چارندام وکړو نو ظاهره خبره ده چې بیا به مونږ مونځ کوو
نو د سحر مونځ ته په انګلیش کې څه وایي؟ نو د سحر مونځ ته په انګلیش کې مارنینګ پرییر وایي. مارنینګ پرییر. نو بیا زه د سحر مونځ ادا کړم. نو then I offer the morning prayer. then I offer the morning prayer. چې کله بیا مونږ مونځ ادا کړو نو بیا مونږ څه کوو؟ نو بیا مونږ په چکر لاړ شو. نو چکر وهلو ته په انګلیش کې څه وایي؟ نو چکر وهلو ته په انګلیش کې go for a walk وایي. go for a walk. نو بیا زه په چکر لاړ شم. then I go for a walk. then I go for a walk. او تاسو داسې هم ویلی شئ I go for a morning walk. I go for a morning walk. د دې نه بعد بیا مونږ څه کوو؟ نو بیا مونږ ورزش کوو. نو ورزش ته مونږ په انګلیش کې ایکسرسایز وایو. ایکسرسایز. نو بیا زه ورزش وکړم. then I do some exercise. then I do some exercise. د دې نه بعد بیا مونږ څه کوو؟ نو بیا مونږ واپس راځو. یعنی چې کله مونږ چکر ووهو او ایکسرسایز وکړو نو بیا مونږ واپس راشو. او واپس راتلو ته به مونږ په انګلیش کې څه وایو؟ نو واپس راتلو ته په انګلیش کې کم بیک وایي. کم بیک. نو زه د 6 بجو نه مخکې واپس کور ته راشم. I come back home before 6 am. I come back home before 6 am. د دې نه بعد چې بیا کله مونږ لامبو نو لمبا ته مونږ ټیک ابات یا ټیک شاور ویلی شو. اوس په دې دواړو کې څه فرق دی؟ نو تاسو یاد ساتئ چې کله تاسو په بالټي وغیره باندې لامبئ نو بیا به تاسو ټیک ابات وایئ، او که چېرته تاسو په بمبه باندې لامبئ نو بیا به تاسو ټیک اشاور وایئ. ټیک اشاور. نو بیا زه لامبم. then I take a bath or take a shower. then I take a bath or take a shower. دلته د دې دواړو مطلب لامبل دی. بیا مونږ څه کوو؟ د دې نه بعد چې بیا کله مونږ ځان تیارو نو ځان تیارولو ته په انګلیش کې get dressed وایي. get dressed. نو بیا زه سکول دپاره یا کالج دپاره ځان تیار کړم. I get dressed for school or college. I get dressed for school or college. بیا چې کله مونږ خپل ویښته ږمنځو نو ویښتو ږمنځولو ته په انګلیش کې برش هیر یا کوم هیر وایي. دلته چې مونږ سره په کوم کې دا بی ده دا به مونږ بالکل سایلنٹ کړو، یعنی دا به مونږ بالکل نه پروناونس کوو. بیا به مونږ وایو بیا زه خپل ویښته ږمنځ کړم. I comb my hair. I comb my hair. د دې نه بعد چې بیا کله مونږ ناشته کوو نو ناشتې کولو ته په انګلیش کې have a breakfast ویلی شي. have a breakfast. یعنی چې کله مونږ وایو چې زه په 8 بجې ناشته کوم. I have a breakfast at 8 am. I have a breakfast at 8 am. د دې نه بعد چې بیا کله مونږ د کور نه وځو یعنی بیا چې کله مونږ د کور نه کالج وغیره ته ځو نو دې تللو ته په انګلیش کې لیو ویلی شي. لیو. یعنی زه د کور نه په 20 منټه او 8 بجې وځم. I leave home at 8:20 am. I leave home at 8:20 am. او بیا چې مونږ وایو چې زمونږ سکول په 9 بجې شروع کیږي نو my school start at 9 am. یعنی زما سکول په 9 بجې شروع کیږي. او بیا چې کله تاسو په سکول یا کالج کې کلاسز اټینډ کوئ نو دا به څنګه وایئ؟ نو تاسو به وایئ چې زه بیا په سکول یا کالج کې کلاسز اټینډ کوم. I attend classes in college or school. I attend classes in college or school. او یا که چېرته تاسو کار کوئ نو کار کولو ته په انګلیش کې do work وایي. do work. یعنی زه په آفیس کې کار کوم. I do work in office. I do work in office. او بیا چې کله تاسو د غرمې روټۍ خورئ نو د غرمې روټۍ خوړلو ته په انګلیش کې ټیک لنچ وایي. ټیک لنچ. تاسو دلته د ټیک په ځای باندې have هم یوز کولی شئ. have lunch. زه د غرمې روټۍ په 1 بجه باندې خورم. I take lunch or I have lunch at 1 pm. I take lunch or I have lunch at 1 pm. او بیا چې کله تاسو د خپل ملګرو سره خبرې کوئ یعنی چې کله تاسو د لنچ نه بعد د خپل ملګرو سره خبرې کوئ نو تاسو به وایئ چې د لنچ نه بعد زه د خپل ملګرو سره خبرې کوم. After lunch I talk to my friends. After lunch I talk to my friends. او یا تاسو د خبرو په ځای باندې لایبرری ته ځئ نو لایبرری ته تللو ته go to library وایي. go to library. نو بیا مونږ لایبرری ته ځو. then we go to library. then we go to library.
او بیا چې کله تاسو وایي چې بیا مونږ هلته اخبار ګورو نو ریډ نیوز پیپر وی ریډ نیوز پیپر دیر وی ریډ نیوز پیپر دیر یعنی مونږ هلته اخبار ګورو او بیا چې کله تاسو خپل کار ختم کړئ او بس ته انتظار کوئ نو ویټ فور بس یعنی بیا مونږ هلته بس ته انتظار کوو دیر وی ویټ فور بس دیر وی ویټ فور بس خو بیا چې کله مونږ بس نیسو نو بس نیولو ته په انګلیش کې کیچ د بس وایي کیچ د بس یعنی بیا زه بس ونیسم آی کیچ د بس آی کیچ د بس بیا چې کله کور ته ورسئ نو رسیدلو ته ارایف وایي ارایف یعنی زه کور ته په 4 بجې رسم I arrive home at 4 p.m. I arrive home at 4 p.m. او بیا چې کله تاسو په لاره کې شاپینګ کوئ یعنی تاسو د کور د پاره سودا وغیره اخلئ نو شاپینګ کول یعنی سودا اخیستلو ته په انګلیش کې ډو شاپینګ وایي ډو شاپینګ یعنی تاسو وایي چې زه کله کور ته په واپسو کې راځم نو زه په لاره کې شاپینګ کوم یعنی زه د کور د پاره سودا اخلم I do shopping on way back home I do shopping on way back home خله دینه بعد چې بیا تاسو وایي چې زه د کور په کارونو کې د خپل مور سره مدد کوم نو مدد کولو ته هیلپ وایي I help my mother in household chores I help my mother in household chores نو تاسو په یادو ساتئ چې د کور کارونو ته وایي household chores household chores او بیا چې کله تاسو وایي چې زه د خپل نیا او نیکه خیال ساتم نو خیال ساتلو ته look after وایي look after I look after my grandparents I look after my grandparents یعنی بیا زه د خپل نیا او نیکه خیال ساتم او بیا چې کله تاسو ټي وي ګورئ او بیا تاسو وایي چې بیا مونږ یو ځای ټي وي ګورو نو then we watch TV together then we watch TV together او بیا که چېرته تاسو د سکول هوم ورک کوئ نو هوم ورک کولو ته په انګلیش کې ډو هوم ورک وایي ډو هوم ورک یعنی بیا زه هوم ورک کوم after that I do my homework او بیا چې کله تاسو د خپل ملګرو سره بهر ځئ یعنی تاسو په چکر ځئ نو بهر تللو ته په انګلیش کې go out وایي go out یعنی بیا زه د خپل ملګرو سره بهر په چکر ځم then I go out with my friends then I go out with my friends او بیا چې کله تاسو وایي چې زه ماښام خپله کمره صفا کوم نو کمرې صفا کولو ته په انګلیش کې clean room وایي clean room I clean my room in the evening I clean my room in the evening او د دې نه بعد چې بیا تاسو چیس کوئ نو چیس کولو ته په انګلیش کې ټیک ټي یا هیو ټي وایي یعنی بیا زه د خپل فیملی یعنی خاندان سره چیس کم I take tea with my family I take tea with my family او بیا چې کله تاسو جیم ته ځئ نو جیم ته تللو ته go to gym وایي go to gym یعنی بیا زه ماښام جیم ته ځم then I go to gym in the evening then I go to gym in the evening او بیا چې تاسو وایي چې زه هلته په موټر سایکل باندې ځم یعنی زه جیم ته په موټر سایکل باندې ځم I ride bike to go there I ride bike to go there او بیا چې کله تاسو سبزی کټ کوئ نو سبزی کټ کولو ته په انګلیش کې chop the vegetable وایي chop the vegetable یعنی تاسو وایي چې زه د ماسخوتن روټۍ لپاره سبزی کټ کوم I chop the vegetables for dinner خو بیا پخلی کول وي نو د ماسخوتن پخلی ته په انګلیش کې کوک ډینر وایي کوک ډینر یعنی بیا زه د ماسخوتن پخلی کوم then I cook dinner then I cook dinner خو نو بیا چې مونږ روټۍ خورو نو د ماسخوتن روټۍ خوړلو ته په انګلیش کې have dinner وایي have dinner یعنی بیا مونږ د ماسخوتن روټۍ یو ځای خورو we have dinner together we have dinner together خو بیا چې کله مونږ روټۍ وخورو نو بیا څه کوو خو بیا چې کله مونږ روټۍ وخورو نو بیا مونږ لوښي وینځو یعنی بیا مونږ وایو چې زه د وده کېدو نه مخکې لوښي وینځم I do dishes before sleeping I do dishes before sleeping خو د دې نه بعد چې بیا تاسو ځان ته الارم په ټایم کوئ نو الارم سیټ کولو ته په انګلیش کې سیټ الارم وایي سیټ الارم یعنی بیا زه ځان ته د سحر دپاره الارم سیټ کړم یا زه ځان ته الارم په ټایم کړم نو I set alarm for morning I set alarm for morning خو د دې نه بعد چې بیا کله مونږ خپل کټ یا بسترې ته ځو نو go to bed یعنی بیا زه خپل کټ یا بسترې ته ځم then I go to bed then I go to bed نو بیا چې کله مونږ اوده کیږو
نو fall asleep یعنی بیا زه اوده شم. then I fall asleep نو زموږ نننی کلاس په دې باندې ختم شو. امید ساتم چې دا کلاس به هم تاسو خوښ شوی وي او تاسو به د دې نه ډیر څه زده کړي وي. خو په دې کې داسې کار نشته چې زه تاسو ته درکړم، خو تاسو به صرف دومره وکړئ چې تاسو به په دې باندې پریکټس وکړئ، او که چېرته تاسو په دې باندې پریکټس وکړو نو دا به ستاسو لپاره ډیر فایدهمند ثابت شي. ځکه چې موږ په ټوله ورځ کې څومره هم کارونه کوو نو هغه موږ په دې کلاس کې راجمع کړي دي، او که چېرته تاسو په دې باندې پریکټس وکړئ نو ستاسو سپیکینګ لیول به ډیر بهتر شي. خو د بل کلاس د راتلو پورې موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.